مننه د واده زلمي او کورنۍ ته د واده مبارکي یم د صدر صاحب او د ټولو ملګرو په اجازت باندې یو څو شعرونه یم غزل نه مخکې چې نن یې شروع کړم او دا ومنه سبا یې پرېږدم نن یې شروع کړم او دا ومنه سبا یې پرېږدم یو شپه د هرې ګناه خوند اخلم او بیا یې پرېږدم ډېره مننه جي نن یې شروع کړم او دا ومنه سبا یې پرېږدم یو شپه د هرې ګناه خوند اخلم او بیا یې پرېږدم او چې خپلوم یې نن ولې ورله ژوند برباد کړم چې خپلوم یې نن ولې ورله ژوند برباد کړم یوه جینۍ د زړه مې غواړي په حیا یې پرېږدم چې خپلوم یې نن ولې ورله ژوند برباد کړم یوه جینۍ د زړه مې غواړي په حیا یې پرېږدم او زه د خپل سر د قاتلانو بد هم نه غواړم زه د خپل سر د قاتلانو بد هم نه غواړم توره بلا دې ورپسې شي په بلا یې پرېږدم زه د خپل سر د قاتلانو بد هم نه غواړم او توره بلا دې ورپسې شي په بلا یې پرېږدم او زه چې د کوم ښکلي یاري کړم په خندا یې کوم زه چې د کوم ښکلي یاري کړم په خندا یې کوم خو بیا چې کوم ښکلی پرېږدم په ژړا یې پرېږدم مننه جي زه چې د کوم ښکلي یاري کړم په خندا یې کوم خو بیا چې کوم ښکلی پرېږدم په ژړا یې پرېږدم د غزل مطلب چې منزل نږدې و خو ظالم راګزار دې کړمه منزل نږدې و خو ظالم راګزار دې کړمه او د ژوند په دشته کې ایساره شو ایسار دې کړمه مننه او ژونده وخته په ما دې هر ستم د زمانې کړی دی وخته په ما دې هر ستم د زمانې کړی دی خو دا یوه وخته په ما دې هر ستم د زمانې کړی دی دا شعر رانه ګډوډ کېږي او بل شعر دی پکې چې د اسمان ټولې فیصلې زما خلاف شولې چې د اسمان ټولې فیصلې زما خلاف شولې چې تا د دعا دروازه بنده کړه ازار دې کړمه ډېره مننه او بلکل زما ذات له همداسې خالقیت پکار و دا دې په دې سټیج باندې دا دواړه یو مفتي صاحب ناست یو مولانا صاحب دې دواړو ته ډالۍ وي چې بلکل زما ذات له همداسې خالقیت پکار و تا چې په کوم تخلیق پیدا کړم تیار دې کړم ډېره مننه بلکل زما ذات له همداسې خالقیت پکار و تا چې په کوم تخلیق پیدا کړم تیار دې کړم او لکه خاماره مې چاپیره د وجود نه تاو شوې لکه خاماره مې چاپیره د وجود نه تاو شوې او د زهرو ډکه خوله دې راکړله بیمار دې کړم لکه خاماره مې چاپیره د وجود نه تاو شوې او د زهرو ډکه خوله دې راکړله بیمار دې کړم او باوره حق به مې منې مور دې یم ژبه دې یم باوره حق به مې منې مور دې یم ژبه دې یم ډېره مننه دې کومه چې سینګار دې کړم ډېره مننه